السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، تاسو به یو په موبایل کې یو اپشن وي، سکیورټي اپشن د ډیرو ضروري شیانو لپاره استعمالیږي. اول سکیورټي اپشن کوم د هغه موږ استعمالو د خپل موبایل لوک او انلوک لپاره، یعنی کلوب وي او بیرته یې خلاصو. د هغه لپاره موږ یو مثال اپشن د سکیورټي ورې موضوع خپل موبایل کې او خپل موبایل ته لوک او انلوک ورلګول اچوي. خو مثال لوک او انلوک کوم په یوه طریقه سره خلاصېدای سي. مثال څوک وغواړي د بل چا موبایل چې کوم پاسورډ لګېدلی هغه ماتولی سي په اسانۍ سره. نو که غواړئ تاسو مثال تاسو په موبایل کې کوم عکسونه دي، کوم ویډیو دي، کوم اپلیکیشن دي، هغه بل څوک نه وګوري، صحیح ده. نو دا ویډیو د هغه لپاره ده چې مثال څرنګه خپل موبایل کې اپلیکیشن دي، کوم ویډیوګانې چې دي، کوم عکسونه چې دي، هغه بل چا چې پټ کېدو، یعنې که موږ موبایل ورک سي لا بل څوک ورواخلي د پاسورډ خلاص کړي، خو د موږ د موبایل چې کومه ګیلري ده، کوم اپلیکیشن دي، هغه دی نه کې خلاصي. فیسبوک چې د مسینجر چې د وټساپ دي، هغه دی نه کې خلاص. دغه د دوه طریقې دوه یو طریقه ده په موبایل کې خپل اپشن سکیورټي، خو هغه مثال په زړو موبایلو کې نشته، په نیو موبایلو کې هغه اپشن خلاص ده، صحیح ده. سکیورټي اپشن یې هلته موږ خپل اپلیکیشنو ته لوک لګولی، صحیح ده. خو که په کومو موبایلو کې تاسو وړې موبایل په هغو موبایلو کې تاسو دا اپشن کوم نه لرئ، هغه به زه تاسو کوم اپلیکیشن شته هغه اپلیکیشن به درکړم. په هغه اپلیکیشن کې به تاسو خپل اپلیکیشنو ته او خپل عکسونو ته ویډیوګانو ته لوک لګولی سئ. د موبایل د لوک پرته بل ځان ته لوک، یعنې که څوک وغواړي چې تاسو موبایل کې عکسونه وګوري، دی به اول خپل د تاسو د موبایل لوک متوي، د هغه بعد مثال ګیرلي لوک متوي. نو دا لږ اسانه کار نه ده، صحیح ده. نو دا ویډیو د هغه لپاره تاسو ګو ټکنیکل افضل یوټیوب چینل زیم افضل خان راځي شروع. ګرانو ملګرو، دلته به زه تاسو اول هغه اپلیکیشن درواخلم کوم چې په موبایل کې د کمپنۍ له طرفه خپل راځي. دا اپلیکیشن اول په زړو موبایلو کې چې کوم په هغو کې نه راځي، او دا نویو موبایل چې کوم دي په هغو کې راځي. د موبایل خپل اپلیکیشن ده، هغه ته به تاسو لاړ شئ او نور به زه تاسو ته اوس درواخلم. د هغه لپاره تاسو یو اپلیکیشن د فون منیجر، کیدای شي تاسو په موبایل کې په بل څه نامه وي، خو په اوپو موبایل کې په فون منیجر په نامه سره وي، صحیح ده. دلته به اول تاسو کلیک کړئ اپ انکریپشن باندې به کلیک کړئ، او دلته مثال تاسو خپل پاسورډ که تاسو اول خلاصوي خپل پاسورډ به نوی ورواچوئ، او که تاسو مخته پاسورډ ورچولی د هغه بعد به هغه پاسورډ دلته ورواچوي. دلته مثال ما ټول اپلیکیشن خلاص دي، یو کروم چې کوم ده هغه بند دی، صحیح ده. نور ټول خلاص دي، صحیح ده. اوس به زه تاسو ته ګورم چې څرنګه زه کروم ته دلته پاسورډ ورلګوم، صحیح ده. په کروم چې زه پاسورډ ولګوم، اوس چې کله کروم خلاصوم دلته پاسورډ غواړي، او پاسورډ هغه پاسورډ غواړي کوم چې ما مخته هلته ورچولی وي، صحیح ده. نو دا خلاص شو. دا اپلیکیشن چې ده دا د کمپنۍ د موبایل اوپو له طرفه خپل اپلیکیشن دی. که تاسو په موبایل کې دا اپلیکیشن نه وي، نو تاسو به ولاړ شئ خپل پلی سټور ته او یو اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ چې د هغه ده د ایپ لوک په نامه باندې، او دا اپلیکیشن به اوپن کړئ. کله چې دا اپلیکیشن اوپن کړئ، دلته به تاسو خپل پاسورډ ورواچوئ، کوم پاسورډ چې تاسو غواړئ چې ورواچوئ، صحیح ده. دا پاسورډ ستاسو ورواچوئ سکیورټي ایمیل، یعنې که ستاسو پاسورډ غلط وي لا یو وخت تاسو چې هیر سي، هغه بیا په دغه ایمیل کې تاسو مثال بیرته خلاصولی سي، صحیح ده. دلته چې مثال دا خلاص کړئ، د هغه بعد دلته تاسو اپلیکیشنو ته هم لوک لګولی سئ، خپل ګیلري ته هم لوک لګولی سئ، خپل عکسو ته هم لوک لګولی سئ، صحیح ده. دلته به تاسو ولاړ سئ خپل ویلټ ته ولاړ سئ، دلته تاسو عکسونه هم راچولی سئ، صحیح ده. د خپل ګیلري عکسونه هم راچولی سئ ټول، او ویډیوګانې هم ورچولی سئ، صحیح ده. نو دا دلته تاسو ویډیوګانې او تصویرونه پټولی سئ، یعنې کلوپولی سئ، صحیح ده. او که غواړئ چې اپلیکیشن کلوب کړئ، دلته به تاسو ته اوس یو اپلیکیشن درواخلم چې هغه د فیسبوک. زه فیسبوک کلوب کړم، نو کله چې فیسبوک دلته پرمیشن غواړي، پرمیشن به ایپ لوک ته ورکړئ، د هغه بعد فیسبوک لوک شو.
اوس به زه خپل فیسبوک خلاص کړم او دلته به لوګ پاسورډ وغواړي هغه پاسورډ به زه ور واچوم ما فیسبوک به خلاص شي. نو که د تاسو په موبایل کې هغه کوم اپلیکیشن وي د کمپنۍ له طرفه خو زبردسته، که نه دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ او خپله کومه ډیټا چې ده کوم عکسونه کوم فیسبوک کوم مسینجر چې مې ده هغه به له بل چا له نورو خلکو چې پټ وساتئ چې په هغه یو وخت کې ستاسو شان چې کوم دی هغه بل څوک نه ترلاسه او غلطه فایده نه ځینې واخلي. ډېره مننه. د الله په امان.